السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در بخیمه چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل شناخته کارت معلوم کړئ چې ستاسو په شناخته کارت باندې څو سیم کارډونه راوتلي دي، څو جی سیمان راوتلي دي، څو یوپن سیمان راوتلي دي، څو ټیلنار سیمان راوتلي دي او څو ډیټا سیمان راوتلي دي. یعنې تاسو ته به ستاسو د شناخته کارت ټوټل معلومات درکړي چې ستاسو په شناخته کارت باندې 2 سیم کارډونه راوتلي دي. دوستانو دغه طریقه بالکل پرې ده، یعنې یو روپۍ هم له تاسو څخه نه کاټوي. تاسو اوس په اسانۍ سره کولی شئ چې په خپل شناخته کارت باندې راوتلي سیمان د دې طریقې په ذریعه سره معلومولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مه نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.com/sims on CNIC. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ talim.com/sims on CNIC. دغه به سمپل تاسو سرچ کړئ. کله چې تاسو دغه سرچ کړئ نو دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاصي. دلته به دوستانو سمپل تاسو لاندې راسئ. کله چې تاسو لاندې راسئ ګورئ یو اپشن دی د چیک سیمز اون CNIC هیر، په دغه باندې به سمپل تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاصي. دوستانو دلته به سمپل تاسو د خپل شناخته کارت نمبر کې ولیکئ. نو زه راځم د خپل شناخته کارت نمبر کې لیکم. کله چې تاسو د خپل شناخته کارت نمبر کې ولیکئ لاندې په I am not a robot باندې به سمپل تاسو ټیک مارک ولګوئ. دلته اوس له تاسو پوښتنه کوي ګورئ سټیرز، دغه سټیرز موږ ته راوښایاست. سمپل به تاسو دغه ور وښایاست دوستانو او سمپل په وریفای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. هغه به وریفای کې لاندې بیا سبمیټ بټن ده، په دغه سبمیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ وایي په دغه شناخته کارت باندې ګوره 2 دانې زونګ سیمان راوتلي دي. لاندې ګوره ټوټل سیمان چې دی هغه 2 دانې دي. ګوره جیز یو نه ده پر راوتلی، ټیلنارم یو نه ده پر راوتلی، یوپن هم یو نه ده پر راوتلی، زونګ 2 دانې پر راوتلی دي، وارد هم یو نه ده پر راوتلی. نو ټوټل 2 سیمان په دې شناخته کارت باندې راوتلی دي. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې بالکل پرې په خپل شناخته کارت باندې راوتلي سیمان معلوم کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي کوم نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.